د کانکور عمومي اول نمرګان هر کال کې اعلانېږي، لیکن یو مهمه نقطه چې موږ تاسو توجه ته نه کوو. الحمدلله سږ راشد د پهلوان زوی چې 380 نمبر باندې عمومي اول نمره اعلان شو او طب پوهنځي ته لاړو. ما ریسرچ کوو چې دا 1300 کلونه په سکرین کې تاسو نمونه ښکاري او د هغوی پوهنځیګانې ښکاري موږ عمومي اول نمرګان اعلان کړي دي، لیکن دغه 13 کال چې دا اعلان کیږي زه بیرته بیا ما ته احوال رانغی چې د افغانستان په سطح باندې یو کس عمومي اول نمره اعلان کیږي او هغه وروسته بیا نه کوم کمپنۍ جوړوي، نه کوم نظریه مارکیټ ته وروړي، نه کوم د افغانستان مشکل حلوي، هغه بیرته ځي همدغه د پانتون فابریکې نه وځي او د یو چا کارمند کیږي چې هغه کس نه کانکور امتحان ورکړی، نه 12 شهادتنامه لري، پانتون خو لا پرېږدوه. تاسو فکر نه کوئ چې بنیادي زمونږ د تعلیمي نصاب کې مشکلات شته دی؟ یو کس چې د افغانستان په سطح باندې عمومي اول نمره اعلان کیږي، ته فکر نه کوې چې د افغانستان په سطح هغه باید بعضې کارونه وکړي؟ ما خو چې کوم ریسرچ وکړو، مطالعه مې وکړه، خلک نه پوښتنې وکړې، په دې تېرو 20 کلو کې هېڅ یو عمومي اول نمره داسې کوم کار نه ده کړی چې هغه ما ستا غوږونو ته راغلی وي. نو زما مشوره دا ده چې دا کم توجه چې علمي اولنګر ته کیږي، زه وایم چې موږ دغه کسانو ما لږ نور توجه هم ته ورکو چې دوی کوم عمومي اول نمره کیږي، دوی نه موږ کارمندان جوړ نه کړو. دوی ته وزارت د تحصیلات عالی او همچنان معارف همداسې نور کوم وزارتونه چې دي په هماهنګي او پروګرام جوړ کړي چې کوم واقعا تکړه ماشومان دي په افغانستان کې، هغوی یو جدا پروګرام لاندې واچول شي چې هغوی نه سبا ته تجاران، انجینران، ساینسپوهان، فلسفران داسې کسان جوړ شي، نه کارمندان. او د اکثر کسان د طب پوهنځي ته ځي او که تاسو یې مطالعه کوئ، دوی اکثر طب پوهنځي په منځ کې پرېږدي، یا که طب پوهنځي نه خلاص هم شي بیا ورته کوم امکانات نه وي چې دوی لاړ شي تخصصي واخلي یا سکالرشپ باندې لاړ شي یا په داخل افغانستان کې دوی ته یو همکاري وشي، دوی یو ځای ته ورسېږي. الله ورته عقل ورکړی دی، لیکن همکاري ورسره موږ تاسو نه ده کړې چې هغوی یو ځای ته ورسېږي. نو دې ویډیو کې زما عموم 3 خبرې دي. یو دا دی چې بنیادي ډول باندې زموږ د تعلیمي سیستم چې پوهنتونونه کوم دی دا غلط دی. زما دعوه څه شی ده؟ طب کې زه ډېر معلومات نه لرم، زه په بزنس او په ټکنالوژي کې معلومات لرم. چې کوم کس په پوهنتون کې د بزنس درس ورکوي په خپله په عمر کې بزنس نه کړی، چې کوم کس د کمپیوټر ساینس درس ورکوي په عمر کې کوم اپ او سافټویر کوم نه جوړ کړی چې مارکیټ کې خلک استفاده کړي، تیوریټیکل لګیا دی. دا دې معنا ده چې یو کس تا ته ډریوري درس درکوي لیکن په خپله موټر چلول زده نه دي او نه یې کله موټر چلولی دی، نو ته به هغه نه څه خیر وګورې. موږ باید دا بدل کړو. دویم چې کوم زمونږ تکړه ماشومان دي، ځوانان دي په افغانستان په هر کونج کې چې دي، هغه ته باید دولت یو خاص توجه ورکړي. په نور دنیا کې توجه ورکوي، لیکن متاسفانه دا توجه ته موږ نه ورکوو تر څو پورې هغوی نور هم تشویق شي او تقویه شي. چې کله په شاه شهید کې ما یو تعمیر د یتیمخانې شروع کړو، نو زما نیت دا و چې د افغانستان کوم تکړه ماشومان دي، یتیمان دي، هغه راټول کړو، په اعلی سویه هغوی ته درس ورکړو چې سبا ته موږ ته ایکس مین غوندې کسان جوړ کړو. ایکس مین یو فلم دی، لیکن هغوی هر یو کس یو خاص سکلز درلوده، یو سپیشل سوپر پاور درلودل. لیکن متاسفانه چې زمونږ ستاسو فعلي نظام د یتیمخانو د یتیمانو مکمل امرونه ورکول بند کړي دي. ما ډیر کوشش وکړو خو متاسفانه ماته چې امر رانه کړو چې هغه نظریه تطبیق کړم، لیکن دا نظریه کولی شي نظام تطبیق کړي، یو دویم کس تطبیق کړي. زه همیشه خلکو ته دا وایم چې هیڅ یو کس نشي کولی جامعه جوړه کړي، لیکن جامعه کې څو کسان سره یو ځای شي، همکاري باندې په اتفاق کار وکړي، موږ جامعه جوړولی شو. او هیڅ یو جامعه هم 100% اصلاح نه وي، هغه کې یو څو کسان وي چې یو 10%، 20% چې هغوی ته الله هدایت ورکړی وي او هغوی د مکمله جامعه مخکې وړي. یعنې عوام همیشه په اصلاح باندې نه دي پاتې شوي، یو خاص کسانو چې هغوی په اصلاح پاتې شوي دي په تاریخ د انسانیت کې. نو زه د هغه کسانو تقاضا لرم کوم چې ماشاءالله مصلحین دي، تر څو پورې په دې نظریاتو باندې کار وکړي او نه فقط موږ کانکور کسانو ته خوشحاله شو، بلکې وروسته یې تعقیب کړو چې د مخ کسانو څه وکړل چې هغه موږ ضایع کړي دي، د راتلونکي ځوانان موږ ضایع نه کړو. نو دې ځوان ته، دې فامیل ته زه مبارکي ورکوم چې داسې ماشاءالله غټ مقام یې لاسته راوړلی دی او دعا ورته کوم چې الله دې په دې دنیا په دنیا کامیابه کړي. امید لرم دې ویډیو تاسو ته فکر درکړی او په هغه باندې مخکې عمل هم چلند وکوئ.